کله چې هغه له کوټې څخه ووته د تالار له لوري د خبرو اوازونه واورېدل. هغه ورو ورنږدې شو. څه چې هغې ولیدل حواس یې له لاسه ورکړل. د هغې میړه او امنه یو ځای ناست وو او خندلې. د دواړو ترمنځ ډېر نږدېوالی ښکارېده. د سلیشې زړه سخت مات شو. هغې باور نه شو کولی چې دا څه روان دي. هماغه شېبه امنې د هغې د میړه لاس نیولی و او میړه ورسره په خبرو بوخت و. د سلیشې له سترګو اوښکې روانې شوې. هغه شاته شوه او نیغ خپلې کوټې ته ولاړه. د هغې بدن لړزېده. هغې ته نه معلومېده چې دا خوب دی که حقیقت. سلیشه ټوله شپه په کوټه کې ژړل او سترګې یې له اوښکو ډکې شوې وې. هماغه شپه ناڅاپه د هغې میړه کوټې ته راغی او د هغې تر څنګ کېناست. سلیشې ترې نیغ پوښتنه وکړه چې دا هر څه دي او ولې دې دا کار وکړ. میړه یې په سړه لهجه ویل چې دا ستا خپله تېروتنه ده، زما هېڅ ګناه نشته. هغه ویل چې امنه له تا ډېره ښکلې ده او زما ډېر خیال ساتي. ما خپله هغې ته اجازه ورکړې وه او ته هم ویلي و چې د هغې خیال وساته. د یوې ناپېژندلې نجلۍ په حالل ګناه وه نو ما ورسره نکاح وکړه. دا خبره چې سلیشې واورېده زړه یې مات شو خو له دننه ورو ورو پیاوړې کېده. اوس به میړه زیات وخت له امنې سره تېراوه. امنه به هره ورځ د هغه نږدې پاتې کېده او ځان یې د دې کور اصلي مالکه ګڼله. سلیشه به هر څه کتل خو چوپه پاتې کېده او یوازې حالات یې درک کول. د هغې په زړه کې اوس له درد سره یو پلان هم پیدا کېده. هغې فکر کاوه چې دا ظلم به نور اوږد نه پرېږدي او حقیقت په هر حالت کې د ټولو مخې ته راولي. یوه ورځ سلیشه د کلي په کوڅو کې یوازې روانه وه او ډېره خفه وه. په همدې وخت کې د امین له پخواني میړه سره مخ شوه. دواړو یو بل وپېژندل او په ارامۍ خبرې پیل کړې. سلیشې ورته ټوله کیسه وکړه او د خپلې بربادۍ حال یې بیان کړ. هغه سړی هم حیران شو او ویل چې امنه تل لالچۍ وه. هغه ویل چې امنې ما هم پرېښې او کله چې حالات خراب شول. دا خبره چې سلیشې واورېده په زړه کې حقیقت نور هم ټینګ شو. دواړو په ګډه د یو پلان جوړولو پرېکړه وکړه. سړي ویل چې موږ به امنه په خپل جال کې راګیرو. سلیشې ویل چې نور به کمزوري نه یم بلکې حقیقت به حتماً څرګندوم. اوس سلیشې په کور کې هم ځان بدلول پیل کړل. له بهره چوپه وه خو له دننه نه پیاوړې کېده. یوه ورځ میړه یې ولیدل چې هغه له چا سره په ټلیفون خبرې کوي. لکه چې هغه کوټې ته داخل شو سلیشې سمدستي ټلیفون بند کړ او چوپه شو. میړه په سختۍ وپوښتل له چا سره خبرې کولې خو سلیشې خبره تېره کړه. بله ورځ بیا همدا کار وشو او میړه بیا په ټلیفون ولیده. دې ځل هم هغې ټلیفون ژر بند کړ او څه یې ونه ویل. کله چې میړه ډېر ټینګار وکړ سلیشې په ښکاره ویل چې کله تا له امنې سره واده کړی نو زه ولې خپله ژوند تباه کړم. هغې ویل زه غواړم له تا طلاق واخلم او خپله نوی ژوند پیل کړم. دا خبره چې میړه واورېده ډېر غوسه شو. ویل زه به هېڅکله تا ته طلاق درنه کړم. هغه ویل زه به هم وګورم چې ته څنګه له ما بېلېږې. دا خبره یې وکړه او ولاړ خو فضا لا نور هم خرابه شوه. سلیشه له دننه ژړل خو له بهره پیاوړې ښکارېده. هغې په زړه کې ویل چې یو ورځ به ټول حقیقت څرګند شي او زه به خپل حق واخلم. بله ورځ امنې له میړه نه پیسې وغوښتې او د ډېرو پیسو غوښتنه یې وکړه. میړه وویل زما سره دومره پیسې نشته، حالات لا مخکې خراب دي. امنې په غوسه وویل ته هیڅ کار نشي کولی، تل بیکاره یې. میړه هڅه وکړه چې هغه قانع کړي خو هغې ونه منله. ورو ورو د امنې او میړه ترمنځ جګړې هم زیاتې شوې. په کور کې فشار ډېرېده او خوشحالي له منځه تله. سلیشه هر څه په چوپتیا کتل. یوه ورځ امنه په غوسه ناسته وه چې سلیشه ورنږدې شوه. هغې وویل زه غواړم تا ته یو حقیقت ووایم. امنې وپوښتل کوم حقیقت؟ سلیشې وویل زه غواړم ستا له پخواني میړه سره واده وکړم. هغه اوس ډېر شتمن شوی دی او ما ته یې وړاندیز کړی دی. دا خبره چې امنې واورېده لکه اور چې په بدن کې بل شو. هغه په غوسه او حیرانتیا کې ولړزېده. د هغې باور ماتېده. شپه شوه. امنه په غوسه ناسته وه او په مخ یې سخت غوسه ښکاره وه. ناڅاپه د میړه مخې ته ولاړه او ویل زه له تا طلاق غواړم. میړه حیران شو. ویل دا ناڅاپه څه کېږي؟ امنې په غوسه ویل ته زما د هېڅ کار نه یې، ته بیکاره یې. له تا سره ژوند تېرول بیګټې دي. زه غوره ګڼم چې جلا شم. دا خبره چې میړه واورېده سخت ټکان یې وخوړ او شک یې نور هم زیات شو. وروسته امنې خپله خوله پرانسته او حقیقت یې ویل. هغې ویل زه یوازې د څو ورځو لپاره ستا سره وم. ما فکر کاوه چې ته به شتمن شې خو ته هماغسې پاتې شوې. حقیقت دا دی چې زه یوازې د پیسو او ګټې لپاره راغلی وم او کله چې مې ګټه ونه کړه پرېکړه مې وکړه چې تا پرېږدم. دا خبره چې میړه واورېده لکه ځمکه چې تر پښو لاندې لاړه. هغه پوه شو چې امنه له پیله مخلصه نه وه. میړه ډېر مات شو خو اوس ورته هر څه روښانه و. هغه وویل تا زما باور مات کړ، زما ایست او کور دې لوبه وګڼله. بیا چوپ کېناست او ژور فکر کې لاړ.
بالاخره دې پایلې ته ورسېد چې په دې اړیکه کې نور څه نه دي پاتې نو اړ شو چې طلاق ورکړي. امنه ولاړه وه خو څه یې نه لرل چې وایي. له طلاق وروسته امنه خوشحاله په یوه کوټه کې ناسته وه او د خپلې نوې ژوند خوبونه یې لیدل. ناڅاپه سلیشه راغله او ټول حقیقت یې ورته ښکاره کړ. هغې وویل دا ټول یو پلان و تر څو ستا اصلي څېره څرګنده شي. دا چې امنې واورېدل سخته ماته شوه او په ژړا شوه او حقیقت یې بشپړ څرګند شو. د سلیشې میړه ته خپله تېروتنه معلومه شوه. هغه سمدستي د سلیشې خواته راغی او بخښنه یې وغوښته. سلیشې هغه وبخښه او ویې ویل تېروتنه زما هم وه چې ما په پردۍ ښځه ړوند باور وکړ. دواړو پرېکړه وکړه چې نوی ژوند پیل کړي. په کور کې بیا سکون او مینه راستانه شوه او د سلیشې ژوند بیا له خوشحالۍ ډک شو. اوس امنه د کلي په څنډه کې یوازې او بېوسه ناسته وه. نه یې ایست پاتې شو نه اړیکې او نه هم کوم ملاتړ. خلک به یې لیدل او عبرت به یې ترې اخیست. هغه په خپلو کړو پښیمانه وه خو وخت بیرته نه راتله. سلیشې د خپل عقل او صبر په وسیله خپل ژوند وژغوره او ټولو ته لوی درس ورکړ. که یو څوک پر تاسو باور وکړي او تاسو ته په خپل کور کې ځای درکړي دا معنا نه لري چې تاسو باور مات کړئ. لالچ انسان ړوندوي او نه یوازې د نورو خوشحالۍ له منځه وړي بلکې خپله ژوند هم تباه کوي. اصلي سکون په رښتیا وفادارۍ او ایماندارۍ کې دی. هغه څوک چې د بل باور ساتي هماغه رښتینی کامیاب انسان وي.